امام شافعي رحمت الله علیه د عربی یو شعر دی هغه وی شیئان عجیبان هما ابرد من یخ الشیخ یتصبا والصبی یتشیخ وی یو دو څیزونه ماته ډیر داسې ښکاري لکه په سور هډ کې چې واورې وشي وی هغه داسې دي چې سپین ږیری سړی د ماشومانو خوی شروع کړي او ماشوم د پخو خلکو خوی شروع کړي مطلب دا چې د ماشوم سره ماشومتوب خوند کوي او د سپینګیري سره سپینګیرتوب او مثال د هغه عمر په حساب باندې رویه ساتل مناسب ښکارېږي تاسو دې ته وګورئ چې د صادر مثال درکوم په صادر تاسو په سر دی یا دا کپړې دي خواته یو په شغ باندې موټرسایکل یا موټر وو دا ستاسو په جامو باندې وکړه تور او خړ داغه مثال جوړ کو هر سړی به تاسو وي دغه کپړې لګي کو وینځلې چې پاکې شنو دا کپړې لګي ګندې شوې دي خو که دا دغه تور داغونه په یو خاص ترتیب کې ولګي نو بیا تاسو نه خلک تاسو کوي دا کپړې کوم ځای ملوي که دا کم ټیلر جوړې کړي دي دې دا مطلب دی چې دغه ترتیب چې دا شیشه دا اوسن دی اوس زه لږ د دې بل اړخ ته راوړم جاوید خانه چې بای دا حسن چې دی دا په معروض کې پروت دی په معروض کې مطلب دا دی چې حسن هغه دی چې زه په سترګو باندې وینم خو زه به هغه حسن ګڼم چې کوم ماته په روایت کې پاتې شوی دی لکه ماته کېدای شي غانټول ښکلی ګلاب ښکلی نه وي خو ماته د پلرونو نیکونو د زرګونو کلونو نه خلکو ګلاب ستایلی دی زه چې ګلاب اینم نو ماته ښایسته ښکارېږي مطلب دا دی چې زما د حسن تصور ماته روایتي راغلی دی او بل راباندې راتپلی دی داسې ده که نه جي اوس که ماته دغه ګلاب ښایسته دی شاید چې ګلاب د ډېرو خلکو دپاره ښایسته نه وي کوم چې زما د ټولنې خلک دی زه به مثال دله درکړم زمونږ په معاشره کې سر سپین مخ او شنې سترګې او سره ویښته شاعران ډېر ستایي وایي دا شنوګۍ داسې شنوګۍ هغه شوه هلکه ټول پښتانه غنمرنګي دي نو پکار دا نه وي چې دې غنمرنګو خوښولی دا سور او سپین په ما باندې ترکو راتپلی دي ځکه دلته کې ترکیانو حکومت کړی دی دلته تغلق حکومت کړی دی دلته محمود غزنوي حکومت کړی دی دلته ابطالي قبیلې حکومت کړی دی او هغې خپل نظریات راوړي دي په موږ یې راتپلي دي موږ دا خبره کوو چې پلانکې دومره لکه ښه خوی دی لکه شهزاده دا تاسو کوم شهزاده لیدلی چې ښه خوی دی خو چونکې د هغه خاندان لوړ دی زمونږ په ذهنونو کې د هغه د خاندان یو خاص حیثیت دی نو که هغه غلطه خبره مو کې موږ به ټیکې وکړه لکه مالداره سړی چې لوپري کې خلک وایي لاس آزاد دي او دا کمزوره سړی چې هغه معمولي غوندې خرچه کوي نو بیا وایي لوپر دی که مالداره سړی ډېر ګند د خولې نه وباسي او خلک وایي د خولې نه آزاد دی تاسو به اورېدلي که نه دي او کو غریب سړي ډېرې خوږې خبرې او ډېرې پخې خبرې وکړې خو یې قړتونې د هغې وجه دا ده چې زمونږ په ذهن کې د دې لپاره تصور جدا جدا دی اوس رالو دا تصور چې دی دا د حکمرانۍ د وجې نه راغلی دی تاسو وګورئ چې نن سبا سپی ساتل شراب څښل په ولاړ ډوډۍ خوړل او کوټ پینټ اغوستل دا زمونږ دپاره اوس دا اوسن جوړ شوی دی حالانکې زمونږ دپاره اوسن واسکټ دی ټوپۍ او پټکۍ دی کمیس او پرتوګ دی پېښورۍ څپلۍ دي داسې ده که نه جي خو په موږ باندې بالاترې طبقې یا برطانیې او امریکې یا د مغرب له خوا نه دومره د حاکمیت تصور دی چې موږ ته هغه ښایسته ښکارې شوي دي د هغې کلچر راته ښایسته ښکاره شوی دی نو زموږ د اوسن تصور یې بدل که بدل نه کو بدل یې که که نه جي د دې مطلب دا دی چې دا د بهر نه هم په موږ باندې راتپلی کېږي او دا خلک چې دا یوه خبره کوي چېرې تهذیبونه چې دي دا متاثره کېږي او د مغرب تهذیبونه لګیا دي موږ متاثره کوي نو تاسو ورته په دې تناظر کې وګورئ چې زموږ د حسن پیمانې بدلې کړې موږ به وایو چې کشران چې باادبه وي د مشرانو د مخې به خبرې نه کوي غلي به ناست زده کړه به کوي د مغرب ښکلا تصور دا دی چې دا ماشوم دی د لوی د مخې خبرې وکړي نو د ادبیاتو یا د ادب او د اخلاقو پیمانې زموږ بدلې شوې که بدلې نه شوې د دې خاطره د په معروض کې چې کوم حسن پروت دی
د دې تعلق زمونږ په ذهن کې د هغه تصور سره دی کوم چې په ما یا د بهر نه راته پلی شوی دی یا زما د تجربو د روایاتو سره سم دی. سحر یوسفزي په خپل کتاب کې لیکلی دی چې د یورپ نه یوه ډله چین ته تلې وه نو چا ته تپوس کوي چې د چین خلک ښکلی دی که څنګه دی نو هغې ورته په جواب کې وي چې ډېر ښکلي سپین سپین خلک دی او ډېر مزدار خو پوزه یې چپړه دي او د چین نه یوه ډله تلې وه یورپ ته نو چا دې تپوس وکړي چې د یورپ خلک څنګه دی نو هغې وایي چېرې ډېر ښایسته دي سره سپین دي خو پوزې لوړې دي. مطلب دی چې دا تصورات موږ د خپلو روایتونو او د مشرانو راخپل کړي دي او په هغه پیمانو باندې لګي. اوس تاسو ذهن دې طرف ته راړو ما چې دا حسن خو په دې ټولنه کې په دې معروض کې په دې چاپېرچل کې پروت دی خو هر سړی ولې حسن نه محسوسوي. دا شاعري په خپل حسن دی ځکه چې دا د بهترینو الفاظو بهترین ترتیب او ترکیب دی دا حسن دی مونږ خوشحالۍ. موسیقي حسن دی د بهترینو سازونو بهترین ترتیب او ترکیب دی ځکه مونږ خوشحالۍ. ګډا حسن دی د اندامونو بهترین حرکت ته ویلی کېږي چې ګډا دا حسن دی خو ډېر خلک د ګډېدو نه خلاف دي ډېر خلک د شاعرۍ نه خلاف دي ډېر خلک د موسیقۍ نه خلاف دي. نو بیا څه وجه شوې ده چې که حسن دا حسن اټلی نو هر سړی خوښولی نه. ډېر خلک به تاسو کتلي چې هغه به تلاپنډه د سیل لپاره ځي چې د چپو خوندونه واخلي خو ډېر کسان به پکې خودکشۍ تله به هم تاسو اورېدلي. نو ځای خو یو دی تصور بدل دی. له دې مطلب دی چې حسن یوازې په معروض کې نه دی حسن په چاپېرچل کې نه دی حسن زمونږ په نظر کې هم دی او په زمونږ په نظر کې چې کوم حسن دی دا زمونږ جوړ شوی د څه نه دی دا د زړو روایاتو نه په موږ د راتپلو شوو نظریاتو نه چې موږ ورته په هغه سترګه باندې ګورو. شراب په یورپ کې بد نه ګڼلی کېږي زمونږ په خلکو کې بد ګڼلی کېږي ځکه چې موږ چې کله شرابي یا داسې سړی وینو نو موږ ته بد ښکارېږي زموږ په تصور کې دی بد شوی دی او د یورپ په تصور کې دی بد نه دی. سپی زموږ په تصور کې ناکاره دی موږ کور ته بیا په رښتې نه راځي خو د یورپ خلک ځان سره په غېږه کې کښېني په یو پلیټ کې ورسره ډوډۍ خوري. له دې مطلب دی چې دا سپی نه ښه دی نه خراب دی زما چې څه تصور دی په هغه سترګه ورته ګورم. نو دوه څیزونه د یو بل سره اتفاق پکار دی. یو چې د سترګو نظر په سترګو کې چې زمونږ کم ښایست دی هغه او د بهر ښایست د دې په منځ کې هم یو تړون پکار دی. د بهرني ته موږ حسن وایو او چې زمونږ په نظر کې کوم حسن دی هغې ته موږ جمال وایو. نو له دې وجه نه موږ حسن و جمال یادو ځکه چې یو ډېر قیمتي څیز دی ته شادو ته ممپلي کېده او غمي ورته کېده هغه به غمی نه رالي هغه ممپلي رالي ځکه چې هغه د هغه جمالیات نشته هغه دغه څیز په قدر و قیمت نه پوهېږي. ته ماشوم له مثال له 100 روپو نوټ ورکړه ښایي چې هغه یو شی به پس چیرېږي داسې ځکه چې هغه د قیمت نه دی معلوم. خو که دغه تا یو بل مسلمان او انسان له د ورکړې هغه به په ښېګړه راولي هغه به خوشحاله شي. نو له دې خاطره د داخلي نظر او د خارجي نظر دا کمبینیشن چې دی دا مرکب چې دی دا حسن دی. اوس به راځو موږ خپل کردار کې به حسن پیدا کوو په خپله ټولنه کې به حسن پیدا کوو کم چې زمونږ روایات چې دا ښایسته دي زمونږ پخواني افکار ښایسته دي په هغې کې چې کم ځای کې موږ د عالمي شیشه کې به ورته ګورو چې په کم ځای کې په هغې کې نقصان دی هغه به لرې کوو دغه خپله شیشه به پاکو او په هغې کې به حسن پیدا کوو په خپل فکر کې په خپل وینا کې په خپل عمل کې په خپل لیک کې او که په خپل دې رسنۍ کې دا کوم چې زمونږ میډیا ده په دې کې به موږ د حسن کوشش کوو او حسن دا دی چې انسان ته د انسان د لاسه ښېګڼه ورسي. واخر الدعوانا